خبر پنځشیر کې د مقاومت جبهې او طالبان ترمنځ د نښتو دوام. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم پنځشیر کې ځای سرچینې د دغه ولیت په ځینو سیمو کې د مقاومت جبهې او طالبان ترمنځ نښتو پیلېدو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا طالبان او مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو د جمعې په سهار د رغوي پر درشمه په ځینو سیمو کې پیل شوی تر ماسپښینه دوام کړی دی. سرچینې زیاتوي چې دغه نښتې له امله طالبانو ځواکونو تلفات اوښتي دي، خو تر اوسه کومه شمېر روښانه شوی نه دی. د طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو دا چې په تېرو اونیو کې د پنجشیر په یو شمېر ولسوالیو کې د مقاومت جبهې او طالبان ترمنځ نښتې شوي دي. د دغه نښتو پایله کې د جګړې دواړو لور ته د تلفاتو په اوښتو سربیره ګڼ ملکیان هم وژل شوي دي، خو ځایي سرچینې طالبان د ملکي وګړو وژل کېدو عاملین بولي، خو طالبان دغه ادعاوې ردوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.